د بدخشان د چاودنې تر شا پټ رازونه افشا شول. د پاکستان لخوا افغانستان کې د قومي جګړې هڅه او غبرګونونه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د څو ورځو راهیسې بدخشان کې لاریونونه روان و چې بالاخره د لوی درستیز لخوا ستونزه حل شوه، خو په یادو لاریونونو کې د پښتون قوم پر ضد شعارونه او بیا نن د بدخشان برید وروسته د پاکستاني استخباراتو اړوند کسانو لخوا د تعصبي پوسټونو څخه ښکاره شوه چې کیسه بله ده. که څه هم یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې د بدخشان نننۍ چاودنه کې و طالبان شهیدان او 14 نور ټپیان شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د بدخشان په فیض آباد کې د طالبانو پر نظامی کاروان د چهارشنبې ورځې برید په تړاو ویلي. دغه موټر سایکل برید د پولیسو پر هغه کاروان شوی چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره له سیمې څخه د تېرېدو په حالت کې و. نوموړي وړاندې لیکلي ابتدایي معلومات پر اساس د پیښه کې 3 پولیس وژل شوي او 15 ټپیان دي. پیښه تر څېړنو لاندې ده. د یادې چاودنې وروسته نه یوازې دا چې بهرمیشت لنډغران ټولنیزو رسنیو کې خوښي څرګنده کړه او ویلي چې بدخشانیانو له پښتون طالبانو څخه خپل غچ واخیست، خو بلخوا د جانا چکزي په ګډون د پاکستان استخباراتو اړوند کسانو قومي جګړې ته د لمن وهلو هڅه کړې او وایي چې طالبان غواړي په شمالي ولایتونو کې پښتانه ځای پر ځای کړي چې دا د شمال خلکو ته د منلو نه ده، نو ځکه یې بغاوت کړی. د جانا چکزي یادې خبرې نه یوازې د طالب فعالانو بلکې د عام افغانانو سخته غوسه هم راپارولې او وایي طالبان هیڅکله قومي چلند نه کوي، بلکې دا د پاکستان او د دوی د غلامانو دسیسه ده چې د افغانانو ترمنځ قومي جګړې ته لمن وهي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.